نانې کلاس زموږ سره شروع کیږي د سرټیفیکیټ په باره کې صحیح ده چې موږ به په دې کې سرټیفیکیټ څنګه راوړو. لاول نمبر چې کومه سپینه پاڼه تاسو ته ښکاري که نه د دې پاڼې ته به ګورئ چې دا پاڼه زموږ سره په A4 کې ده که په لیټر کې ده. پیج ته به لاړ شئ، پیج لیاوټ ته. په پیج لیاوټ کې به سایز ته لاړ شئ، په سایز کې وګورئ نو لیټر دی که نه، نو لیټر زموږ سره استعمالیږي د سرټیفیکیټ او ډیمسیام لپاره. بس خبره ختم. اوس په دې ځای کې سرټیفیکیټ به موږ کوم یو جوړو نو یاد ساتئ سرټیفیکیټ په موږ دلته کې جوړو رینیول سرټیفیکیټ، رینیول صحیح ده. او دا رینیول سرټیفیکیټ کې چې کوم کارونه کیږي او څنګه کیږي په دقیق خبره به زه تاسو مطلب دا ګایډ کوم. دا رینیول سرټیفیکیټ ته زموږ سره چې شو دا یو صحیح ده. دا سرټیفیکیټ به موږ د خیر اوس کریټ کوو. دا یو تاسو تیار یې؟ جی آر یو ریډي؟ صحیح شو جی. په دې کې چې کم کارونه کیږي هغه لږ کوټه ډیفیکلټي خو مقصد ستاسو دپاره به علم کې اضافه وي. ښه دا به څنګه جوړېږي؟ لاول دې کې ګوره شمار کوي څومره لیکلي چې دي ټیکس باکس دي، څومره لیکلي چې مونږ په دې کې ګورو که نه ټول یې ټیکس باکس دي. او مطلب دا لیکلي کیږي څنګه اونر دقه دی صحیح ده. په دې ټیکس په دې کې دننه داسې یو وړوکي شانتې پیټرنز دي نه دا ریالټي په دې کې بیا پیدا کوي. دا پیټرن به کوم ځای نه مونږ ډاونلوډ کوو. د دې نه علاوه دا شاته بارډر به د کوم ځای نه ډاونلوډ کوو. یاد ساتئ چې نیټ د سره دلته به ځئ PNG Wing. PNG Wing یو ویب سایټ دی، په دې کې ټوټل ویداوټ بیکګراوند پکچر ملاویږي. تاسو دلته ولیکئ سرټیفیکیټ بارډر دا لیکلی شوی دی نه دا مونږ ډاونلوډ کړي دی دې ځای نه. په دې کې بیا څه کوئ؟ په دې کې به دلته کې دا ټولې بارډر دي که نه تیارې دا بیکاز دا ما چې کوم ډاونلوډ کړی دا پروت دی. دا به څنګه ډاونلوډ کیږي؟ کلیک پې کوئ. د کلیکینګ نه بس په تاسو دلته کې راشئ، په دې ځای کې به تاسو ته وایي چې څنګه چل دی ډاونلوډ کوئ او جی ډاونلوډ کوئ. دا زنانه ذات به پکې نه ګورئ. ښه صحیح شو. لاړ بیا په دې ځای کې به تاسو ته بل یو آپشن راځي لکه یو قسم له خپل پیسو ګټلو دپاره خامخا سړی اډورټایزمنټ او دا ګټې به ګټې خو پکې کوي که نه. اوس په دې ځای کې دا سرچینګ وکړو یاره ډاونلوډ شو، خو چې کله تاسو ډاونلوډ کوئ دی به ډاونلوډ نه کې تاسو نه به یو قسم له پرمیشن غواړي هغه به ورکوئ. دا موږ اوس ډاونلوډ کو صحیح ده. د ډاونلوډینګ نه پس چې ځای کړه دا اوپن کوم نو مطلب دقه راغی نه سرټیفیکیټ هغه بارډر راغی د دې خبره ختم. د دې نه علاوه زموږ سره بل لازم پیټرن. نو پیټرن څنګه؟ پیټرن څه سپیلینګ دی؟ پیټرن صحیح شو. دا اوس پیټرن ما ورکو. پیټرن ډېر شی راغلی نه په دې کې به ځان وګورئ لاینونه پیټرن راغلی نه. پیټرن پېژنې او که نه نو دا ټولې پیټرنې دي لاین والی نه. دا خلک ځان به کورډرا کې راغی خو اوس مونږ څه کوو؟ مونږ په MS Word کې کوو که نه. نو په MS Word کې چې دي دا کم سامان چې مثال په طور باندې زه لګیا یم دغه سامان چې د دې ځای نه ما ډاونلوډ کړي بل ځای نه ما نه ګرځې به که نه دا شان به تاسو ګرځئ. دا ټول سامان ما کړي دی. دې نه علاوه به یو بله خبره د هغې ته ویلی کېږي لوګو. نو KPK میډیکل فیکلټي لوګو دا کوم ځای نه میلاویږي دلته ولیکئ. نو KPK میډیکل فیکلټي لوګو راغله. په دې ځای کې به لاړ شئ ایمیج ته او په دې ایمیج کې به دلته ګورئ ځان له دلته کې په دې ځای کې دا ټول لوګوز دي که نه فیکلټي میکلټي لوګو دا ټول. ښه په دې ځای کې به ځان له مطلب دا دی چې دا فیکلټي دا میډیکل تیلر کا او اوس چیک کا KPK میډیکل فیکلټي تیلر شو که نه. نوم څه و؟ KPK میډیکل فیکلټي. بس په دې کې داسې دا لوګوز دي. اوس په کوم ځای کې پروت دی خو دې ځای نه به ځان ډاونلوډ کوئ. تاسو له خو به تیارې میلایږي تاسو پې څه کوئ صحیح نه ده. خو دقه شانتې ډاونلوډ کېږي. ښه KPK دا لوګو دې کټ کو کېږي اکثر دا نوم چینجنګ مینج وکړي که نه بیا کېږي مطلب پیدا کېږي څه لازمي نه دی شته خو اوس پته چې په کوم نوم باندې دی که نه. دا وشو. په دې ځای کې اوس ته وګوره KPK خیبر پختونخوا او فیکلټي دا چې وایي که نه په دې کې به انشاءالله راشي. په دې کې به چېرته دلته وي. ښه صحیح شو جي. دا لوګو د دې ځای نه دغه شانتې په دې طریقه باندې به ځانله پیدا کوئ او چې کله پروفیشنل کار ته لاړ شئ بیا څوک دې پیدا کولو پسې نه ځي کورډرا کې ځانه جوړوي صحیح ده. هغې ته بیا موږ ځانله د غیره ځو. دا لوګو به تاسو له موږ تیاره درکوو صحیح ده. وشو جي. د دې د جوړولو طریقه څه ده؟ بالکل سیمپل ده.
لاړ به شئ ځان ته به یو قسم له د پوهې لپاره دغه ولګوئ دا ما چې څنګه په دې دا دی دا په دې کې دا لیکل میکل چې دي که نه زه به تاسو ته صرف او صرف د لیکلو طریقه ښیم نور به زه کاپي پیسټ کوم چې ویډیو مطلب اوږدېږي نه بیا تاسو پوهېږئ تصویر د راوړو طریقه انسرټ پکچر تصویر مطلب بارډر ښه ډیسکټاپ په ډیسکټاپ کې رینیول په نوم باندې ما فولډر جوړ کړی دی یعنی دا سامان زما سره موجود دي انسرټ په ووهئ تصویر راغی تصویر به نه خوځي ایجول به کوو ان فرونټ اف ټیکسټ ته ولاړ شو دا به راواخلو په هغه ګوټ باندې به یې دغه شانتې کېږدو ښه او بیا به د دې ګوټ نه ونیسو ښکته به یې راکوز کړو د دې خبرې مقصد څه شو چې دی بالکل برابر شو که نه او بیا به دلته کې لاړ شو یو پر سینټر و نو دی به یو مطلب دا یو سینټر چې دی که نه دا لیفټ رایټ دا د ورټیکلی دپاره استعمالیږي او دا د میډل دا د هوریزنټل دپاره استعمالیږي برابر شو که نه د هغې نه بس دې کې دا سپینوالی به لګوو چې دا تې ختم شي دا پکې زموږ نه دی پکار مونږ به ځان مونږ صرف بارډر پکار دی نو لاړ به شئ ریکټینګل ته ریکټینګل به راواخلئ دقه شانتې به یې ډرا کوئ د ډرا کېدو نه پس څه وکئ دې له به تک سپین کلر بارډر هر څه له ورکئ او بیا به زومینګ وکئ او په دې کې به لږ برکتي به یې کوئ لږ بره به یې کوئ ښه داسې بیا لږ ښکته راشئ دې ځای کې نه به یې لږ برکتي کوئ ښکته به یې کوئ داسې لکه دا بارډر چې کوم دا ښکاري که نه دا به کې هم څه کوو ختمو به صحیح شو جي وشو جي د دې نه پس په بل آپشن څه کېږي زموږ سره د دقې ریکټینګل نه به کاپي اخلئ اوس دا کاپي څه دپاره اخلم کاپي زه دې دپاره اخلم چې په دې کې به اوس زه هغه پیډرن اچوم هغه لاینونه نو تاسو به لاړ شئ شیپ فیل ته او پکچر ته به لاړ شئ د کلر په ځای باندې اوس څه کوو مونږ پکچر به اچو او پکچر به کوم ځای کې دا پروت دی تاسو له به ما درکړی ده ښه نو ګورو د پکچر به دلته کې راشي وبلېږي دا پکچر چې دی که نه دا به دې خوا کې او څه به وکړي شیفټ به ونیسئ او دا به کلیک کړي او تاسو ته ما الاینمنټ دې دپاره کړو چې تاسو بیا څه کوئ دا یو تصویر لیفټ دی که نه نو دلته به لیفټ وي نو رانغی بیا په دې کې ګوره ټاپ باندې کم وي لاندې سپین په ټاپ دی که نه نو مطلب لاندې به ټاپ ته وروخیږي یو برابر نه شو او جی صحیح ده جی اوس په دې شي باندې به رایټ کلیک کوئ فارمیټ شیپ ته به لاړ شئ یو ته ویلی کېږي زموږ سره اوس په دې کې زموږ سره په فیل کې لاندې لیکلی دی ټرانسپیرنسي مطلب دی پیکوالی دلته به څه ورکوئ 97 نو دا پیکه شو ښه ته به چې دا خو ماته نه ښکاري خو دا ښکاري ښه 97 یا 96 ډېر به یې نه پیکه کوئ ډېر به یې نه شوخ کوئ ځکه دا بیا راوځي نو دا به بیا بیخي ډېر زیات بد ښکاري ښه نو 97 به ورکوئ صحیح ده دا زموږ سره ټرانسپیرنسي شوه کوم چې هغه وړوکي لاینونه ښکارېدل صحیح ده هغه وشو په دې کې بیا لیکل کوئ لیکلو طریقه سره ټیکسټ باکس په دې ځای کې نه واخلئ دقه شانتې به یې ډرا کوئ دې ځای کې صحیح شو د لیکلو طریقه لال نمبر دا ټیکسټ باکس چې دی به څه وکړئ نو فیل او نو آوټلاین لاول نمبر خو ځان پوهېږئ چې نو فیل نو آوټلاین ما ولې وې ځکه په دې ځای کې ګوره دا لاینز تاسو ښکاري هغه د ټیکسټ باکس کې کلر دی هغې پټ کړي دي و چې دلته کې زه نو فیل ووهم نو کلر مطلب دا آوټلاین نه ښکاره شو ریالټي نور هم بیسټ شوه په دې کې به اوس لیکل کوم لیکل په دې ځای کې څه لیکلی دي سیریل نمبر او بیج نمبر نو په دې ځای کې دقه طریقه باندې ښه سیریل غلط شو صحیح شو سیریل نمبر او بیا به ګوره دا لاینز کول غواړي نو د لاین د کولو طریقه سره زموږ سره انډرسکور په دې ځای کې 0 سره خواته ماینس دی او د دې ماینس ته لاندې انډرسکور دی دا به څنګه وایي دا به شفټ ونیسئ او مطلب داسې به وایي نو لاین نه دی لاین جوړ شو بیا به دا ټیکسټ باکس لږ خوس کې داسې غټ کړي چې دا پکې لږ راوګت شي او بیا به څه وکړئ انټر نو انټر نه مخکې دا به کاپي کوئ کاپیز دې دپاره د کوم که نه چې ټیم به بچت کوئ ټیم به خرابوئ نو په دې ځای کې اوس بیج نمبر صرف بیج په ولیکو بس خبره ختم نو بیج په ولیکو بیج زموږ سره څه شو بیج نمبر دا به لږ وړوکی کړو په دې ځای کې بیا لاړ شو بولډ ته مطلب دا به لږ بولډ شي چې کله بولډ شي دی لږ ډبل شي نو تاسو بیا بسې دا څه کوئ دا بسې لږ غټوئ د هغې نه بس په دا یاد ساتئ چې عام لیکل چې مونږ کوو 10 یا 12 چې 12 دی وهو که نه نو مطلب دا چې دی ښه کافي حده پورې غټ شي خو 12 چې دی 12 نارمل عام لیکل چې مونږ کوو عام لیکل دا 12 دی ښه او په دې کې بس سپیسینګ د دې ځای کې نه وکړي د لاین په منځ کې سپیسینګ رانغی د لاین او د لاین په منځ کې سپیسینګ او لږ به خوس کې ښکته کړو د هغې نه بس په بیا مونږ څه وکړو د دې نه به کنټرول به ونیو سیده به یې دې خوا راوړو
او دی خو چې کله مونږ راوړو نو دی کې بوس الته کې لیکلي هغه لیکل بوس مونږ کوو. اوس په دې ځای کې زموږ سره بس لیکو مونږه دلته بوس مونږه دغه نه ورانو لاینونه څه چې لیکو هغه دلته راځي نو څه شی رول نمبر صحیح شو رول نمبر او لک سپیس کو ورکوي کنه ورکوي جمع ورکوي او لک سپیس بیسټ او بیا څه زموږ سره ایگزامینیشن سیزن ښه سی صحیح شو. دینه بس دا لیکل ما ډیر زیات غټ کړی ما تاسو ته وختیم ویلو کنه بعض ټایم کې وګورئ نو 10 کافی دي او ټیکس باکس په بس لګرا غټ کړي او دا هغه نه بس په پدیزه کې چې کوم مای لاین اند سپیسینګ کړو اب لک کم کړي دومره به نه سیوا کوي دا هم لک کم کړي مطلب اخوا دی خو به کې ښه و دې ځګې نه پس ته ګوره پدې نه پس بیا سو بیا ټیکنالوژي صحیح شو دا غلط ته رائټ په کلیک کی او دا رائټ کلیک کېدو نو بس ټیکنالوژي بدل ځان برابر کی او دا هغه نه بس په بیا سو کې د لاین بو کی کنه نو سبو کې شپ په دی نیولای او د زیرو سره چې خواته کم ماینس ته دا کې موږ ته انډرسکور وایو او دغه شان به راکاږي او لاینز به د دې سره یو شان کې ښه ټول لاینونه بس کې لاینونه به ټول یو شان کې صحیح شو دا زموږ سره ټیکنالوژي کارو مشو دا بولډ دی کنه دا بولډ دی صحیح ده ښه دا بس وړو کې کو دا بس کو دسته به را کوس کو چې دسته را کوشي دا به له کوټ کم کو دا بس موږ راخلو دا مطلب دا چې هغه اخر سره ته شپ پدې نیولې وای رسوا او دا بس موږ چک چک وړو کې کی کنه ډیر به نوړو کې کې لګ وړو کې اخو سره ته رسوا چې اوس وړو کې اصل رزلټ د دې داسې دی صحیح شو او کبه کې لک سپیسینګ کمه د دې ځګنه به کې لک سپیسینګ را کم کا او د دې د سپیسینګ هم ډیر زیات غټ کړی دی دا به هم مطلب مونږ لګرا کم صحیح شو جی اوس پدې کې پاتې څه دي پاتې به کې زموږ سره دا ګولای دا اصل سبق دا دی صحیح ده ګولای به مونږ څنګه د ګولای د پاره به هم دغه ټیکس باکس کاپی کې لاندې به راوړي دغه پشان به راغټ کې د غټېدو نه پس په د ټوټل سکه ډیلیټ پکې د ډیلیټ نه پس په بیا سو کومګه هغه لیکل وکړو هغه لیکل چې کوم ټیم باندې کنه نو زه به دې ځل سو کم کاپی واخلم نو کاپی خدا نه کوي کار نو اوس پس کو مونږ بدلته کې لاړ شو صحیح شو دا بس مونږ دغه کاپی واغسته دي نوم نه اوس په مونږ لاړ شو په دې ام اس ورډ کې بدلته کې سکو پیس پیو نمبرغه پېښور شریف په دې ډیلیټ کو ټول لیکل چې دی अब اپر کیس ته بدلو اوس اپر کیس په کوم ځای کې دی سنټنس نو چینج کیس کې د چینج کیس وي سنټنس کیس خو جدا لبا اپر کیس ته بدل کړي او رازوم به کوي مطلب سایز بولا غټ کړي دینه پس په زموږ سره راځي ترانسفورمیشن دا ترانسفورم ته براشي په دې کې بداو وای دینه پس په دې کې بوسو کوي د سی بیره راخته وای کې دي سي او په دې کې بدا سنټر وای نو چې مطلب لیکل بالکل په سنټر شي خیبر پختونخوا میډیکل فیکلټي آیا دا نوم صحیح دی او که غلط دی وګوره خیبر پختونخوا میډیکل فیکلټي بالکل سپر دوپر وس راځه راغټوا غټیږي کنه برابر نشو لګي وړو کې ګډېره مغټو خامخا لپټه خوس کې گزاره بو سره کې دا غینه بچ د سونه کته کې دي سي څه بکیږي د برا ګول کیږي دې د بچ کته دې ځګنه مطلب دې سي کې نو هم را ګول کیږي ها نو مطلب ګوره چې څنګه باغه په سب پوزیشن باندې دی بدغه پوزیشن نه کنه صحیح شو جی اوس په موږ سو کو دا برا واخلو بر به ورخصو لکه لاندې به نور کار کول غواړي کدا ټول موږ دې سي کیدو خو بیا لاندې ورانیږي صحیح شو دا اوس موږ سکو بر به کیدو برکه خودونه پس وګوره سونه بره ده بس تقریبا د قزبانی صحیح ده کلهګه کده کې جو لګه کده کا او لړ بشي چرته کې فارمیټ تا الاین تا سنټر چې د پیج په سنټر شي دا اوس د پیج په سنټر شو کنه شو خو چرته به هم مطلب دا میډل نه وای ک میډل بیا به ورګرتي بګتی صحیح ده یو زم سره ورټیکلی ده یو زم سره هوریزونټلی ده نو دي کې وګورئ ښا دینه په زمون سره بل اپشن ده هغه ته ویل کېږي سو لیکل ده به کې خیب پېښور پاکستاني دا به څنګه لیکي د دې اسانه طریقه سره دقیق نه کاپی واخلې څوک دوباره خو نه کوي بیا صحیح شو دینه به کاپی واخلي او دلته بسوږي کنټرول ا او ډیلیټ زه بولی کې پېښور پاکستان نو پېښور او ماینس انډرسکور او پاکستاني پاکستان ټول څه دي اپر کیس دي لاړ بشي دیږي کې بسوږي اپر کیس په وای د اپر کیس نه پس پته سوږي دا بواړه کې لاول نمبر به برکه او بیا بلار شي زموږ سره سنټر چې بالکل سنټر شي او د هغې نه بس په بیسه کې واړه کې به ډیګران کار وکنه صحیح شو او کنه صحیح شو لګ به راغټ کو خالص موډ کې کو
دینه پس پکې لاست کار زموږ سره څه دی لوګو لګول زموږ ګران خو نه دی د دې لول د دې دا لیکل نه دی دا د دې لیکلو کم چې زموږ سره سټایل لغې ته ویل کی کمبریا صحیح شو کمبریا برابر نه شو او لوګو ته به خوس کې سو کې وړو کې کا غټی کا وړو کې کا غټی کا دا زموږ سره شو دقه وس راځه زموږ سره وګوره چې په دې کې زموږ سره د نور لیکل میګل څنګه دي خجی دا لوګو بو څنګه لګو مونږه د لوګو د لګولو طریقه زموږ سره دا صحیح طریقه پروفیشنل طریقه زبردست طریقه ریکټینګل به جوړ کی خو سره شپ پدې نیولې که شپ ټینو نیولې کنه نو دا به سکوير نه دا به ریکټینګل او سکوير او ریکټینګل کې فرق دی کنه صحیح شو نو شپ په نیولې بیا ولا شي زته پکچر دا او په پکچر کې زموږ سره دا لوګو ده کنه دا به انسرټ کړي د هغې نه بس پسې کې نو آوټلاین بګي نو پدې کې ګرانو کنه ځانه به سي کېږي اوس برابر به کې او لاړ بشي سبو سنټر دې بزانه سنټر شي دا مو لګي دا کله وړو کې نو وړو کې څنګه د قشان دي او د هغې نه پسو دا اوس ګوره چپړی ته شو کنه شو نو ګوره چې کله دې وړو کې کول نو سبا کوئی شپ پني صحیح نه صحیح نه او سبو کې سنټر بو سره د خدای د پاره وای چې مطلب اخو دې خوښ دي نه بس پکې لاست کار سره لاست کار زموږ سره بکې د غرینی ولا پاکستاني صحیح جو نو لاړ به شو دي کې بسو کومګه سوري ټیکس باکس دغه بر پروت ته دا کنټرول بونی څو کته را کوسکو د دې سره غټ کو دراغټې دوه نه پس په دې سره لګراخ کته کو او ټول په جمع سکو سلیکټ کو د سلیکشن نه پس دغه لیکل نه دي دا هم دي سي د ایمان پرانامانی کاپی کو ځکه دا چې لیکل لګنه لیکل خو تاسو کولای شئ نو ما کاپی ځکه کړو چې ټیم بچت کوم دلته کې بس پیسټ کو نو ګورئ دا پیسټ هم کنه نو دې بل شانتي راغی نه دې ته مطلب پلین ټیکسټ یو کو مطلب ډایرکټ پیسټ شو او دې کو دې ته ګوره مطلب بالکل صحیح راو نو اوس لکه سټپ بای سټپ صحیح شو کنه اوس دې نه پس پم سو کو د هغې کې وس لړ شو به مونږ به دلته کې سنټر وو د ډیپلوما سره دا په سنټر کو خو د دې د فونټ نه دی د دې فونټ د دې سلټیریو شاډو دا به ډبل کلیک کړئ او دې ځای نه به دا انسټال کړئ یاد دي شي دا به انسټال کړئ یس وای دا خو زموږ سره شته موږ یې خجی موږ به دوباره انسټال کړو د پوی دوباره اوس په دا انسټال شي بیا بل څه چرته کې مونږه ایم اس ورډ ته په دې فونټ لا بوسم سور کو سلټیریو ملټیریو کو کوم ځای کې راغی نشته اس ا ال او به سره ټي دقه د لاندې اخر سر کې دی نه دا به کلیک کی ا د دې نه بس پسو کې را زوم به کې دي نه نو اټ از کارډ شیډو به ختم دینه به ختمه خپ بولډ ځکه دا چې ته بولډ کې به نقصان کوي صحیح شو جی دا مونږ راغړ کړو صحیح شو جی دینه پس د دې رجسټریشن ډیپلوما دا به په سنټر کو مونږه او دا به مونږ سکو راغړ پې کو صحیح شو هټی سینه چې ته انخته راغټې نه لګ ها ډیر نو دا نه دا به په سنټر کو او لړ به شو مونږ به سکو د سی به راغړ کو چې مطلب د سر مناسبي او سبو کو دله یو فونټ نوم دی ګمبریا د کیسه شه دی نو ګمبریولا دی هو د فونټ بولور کې صحیح نه او د دې نوم به صحیح د فونټ کمبریا د کمبریا فونټ دی صحیح نه د دې په منځونو کې زموږ سره سپیسینګ دی لکه اوس ګوره د دې او د دې په منځ کې سپیسینګ ډېر کم دی کنه نو دا سپیسینګ به موږ څنګه کم او دا ټول په جمع سلیکټ کو دې ځای نه به موږ دا سپیسینګ کم کو خو دې به لګ نور هم پاتې نو بیا به زو پیج لیاوټ او پیج لیاوټ کې افټر دا نه دا به موږ زیړ لوګو نو چې زیړ لو شي نو بیا بالکل صحیح تبا بشي صحیح جو دا بالکل صحیح وړو کې بشي او دا کم دغه چې دی دا ویلډ فار 5 ایئرز دا کنه دا به سلیکټ راغټ کوي دا به زم سره صحیح دا به سوړ کې شي د دې یو کار کمپلیټ شو کنه او لاړ به شو فارمیټ تا او سنټر تا که سنټر نه نو سنټر بشي د هغې نه پس زموږ سره بس کېږي د هغې نه پس په زموږ سره بیا دا سیستم کېږي چې موږ به دغه کوو لیکل د دې ځای پورې خو دا کمپلیټ شو بالکل ایزي اړو څه ګران به کې څه شته نه لاست کار زموږ سره څه دی دا دی نو دا لیکل خو مطلب دا څنګه کېږي خو لیکل کوه او مقصد دا دی چې بیا به کې انډرسکور چې دی دا لګولي لاینونه نو زه به اسې به تورې یو قسم لا د دې نه دا لیکل کاپي کړم چې تاسو ته لګوټې اسې هغه دغه وشي چې دا لاین به موږ څنګه جوړو نو د لاین د جوړولو دپاره خو لول نمبر فرست اف آل دا طریقه ده چې ځان به دې نه یو ټیکس باکس را کاپي کې دا یا ساده بار سوګ دا کاپي کول دغه نه کې جوړول نه کې خاطر خلک کاپي کوي وسو دې کې بوسو کوم به دې سره غټ کو دا غټېدو نه بس په دې سره لخته کو ټول به سلیکټ کو او دا به ډیلیټ کو
اوس په موږ هغه لیکل دلته څه کو پیسټ پیکو او پیسټ اوس ما دا ای وی کنه اوس کیپ ټیکسټ اونلی دیٹ کیپ ټیکسټ اونلی مطلب سره بس پدی باندې پوه شي صحیح شو ودی کې بیا لاینز کو کنه د لاینز کولو د لپاره طریقه کاردارې چې موږ څه کو لک سپیس پور کو او کنه ورکو جو مور کوئی شپ پونس انډرسکور جو هغه لاین دی او چې موږ د لری نخکاری د سوري سوري کو نه کیسي کټ کټ کړه چې نږدې کې د بیا خصي ها یعنی صحیح شو دا زموږ سره نو سپزه د لیکل چې کوم ما مې ډیټه مری نو زه بس کوم زه بلار شم دا ټوټل به دي ځګنه څه کما کاپی کوم دا لډی ما یو پیر رخ کړی دی کنه نو مطلب دا دی چې بیا به کیسه ټول مشکلات نه پدې ځای به څه کو پیسټ پیکو ټول لیکل په خپل ځای رالو دلته به زموږ سره صحیح رائټ په اوس په جسټیفای کړي چې رائټ ټیو هو کنه د خپل اوریجنل حل تر شي په دې کې وای د قران خپل را به شي خیر دی ها دا غینه بس په لاړ شي دی کې به فونټ چینج کو دي چې کوم موږ فونټ چولیو کنه هغه فونټ دی هم دی ګم نه ګیبریولا دغه څه شی دی نو دا فونټس دي دا بدیله ورکول غواړي ها وشو خپل خپل ځای رالو کنه او اوس دا رائټ پکې وای ټول نه لو دینه بس په لګوډي خوس کې راغټ کړي بیا به لګوډي خوس کې راغټ کړي مې 12 ویډیو کنه دوستا 12 نه به نه سیوا کوي ها د هغې نه پس په پدې کې سپیسینګ کول غواړي دا سپیسینګ نه دی دا به کمول غواړي نو ګوره یا ټول سلیکټ کړئ یا په دې باندې په دې ټیکسټ باکس باندې بارډر کلیک کړئ دا وای نو رقم شو کنه نوري کوم وای جو پیج لیاوټ لاړ شي دا 10 نه دا 0 گئی خو ډیر به نه کوي بیا خالص بیا به کې لیکل نه کیږي نو کم از کم لږ ځای هو به کې پرې دی دسی 4 یو کې جو هم پورا دی صحیح ده 4 منټ ډیر کو خو 2 به ها وشو جی دلته اوس موږ څه کو بورډ خو دی کنه 10 بورډ شي نه پدې ځکه کوڅو کو رسره زموږ سره ډیپلوما رجسټریشن لیکل غلط دي و صحیح شو د میسټر دا صحیح دي دې ځکه نور کوم ځای غلطي ده ځان وباسه دا راغلو پدې کې نور زموږ سره هیڅ کار نشته دا هم کمپلیټ شو پدې کې صرف او صرف کار سره دلته برا شو سنټر وو مطلب سنټر شو کوس تاسو چې دا نومونه دلته کې راو رسیدل ته اوس وګورئ چې پدې ځای کې را رسیدلی کنه نه دي را رسیدلی एकदम صحیح دي کنه یور وشو جی و دې نه پس په موږ سو کو لاړ به شو مونږه د دقیق نه به یو بل کاپی واخلو د دې نه وسو کو کاپی مو واغستله دې کې بوس موږ د لیکل مکمل سګو ډیلیټ پکو د ډیلیټ کولو نه پس په زموږ سره شي دا ټیکسټ باکس په دې ګوت نه ونیسو راوړو کې به کو او په دې کته ګوت په دې سې کېږدو او دا غینه بس په لګ خوس کې راغټ کو او دلته سړي کړی دی پریپیر بای او چیک بای او بای دا به لیکل غواړي ښا نو ما څو کو کاپی میکړه ځکه دا چې زه لیکم هو ټیم باخلی کنه او لیکل خو ډېر ګران کار دی صحیح شو خو شری مطلب دا ډېر ټیم دی کنه او صحیح شو اوس په دا کاپی شي اوس په دې کې یو سوال دا راځي چې وختي مونږه کاپی کړو نو په دې کې دا فونټ نو راغلی او په دې کې فونټ نغلو نو دا خبره بیا ساتي چې کم ټیکسټ باکس تاسو کاپی کړئ او په هغه کې چې کم فونټس انسټال شوي یعنی استعمال شوي هغه فونټ په دې کې مطلب دا یو قسم له بای ډیفالت پراته اوس ما د لاست نه دا راغستو کنه نو په دې کې ما د اړو د فونټ د استعمال د غټولو د دې هیڅ د غرانه صحیح شو کنه نو دا یو دې خبرې چې دا مطلب انسان ته پته نه و دا چیکټ نه دا چیکټ سپیلینګ غلط دی چیکټ او دې کې لږ فرق دی کنه دا وې دا نه صحیح شو جی نو غلطیانی به کیوته کنه دینه بس هو گئی دا بس د دینه بس په زمون سره بل لازم یو بل ټیک باکس میرا کافی کو کته میرا کوس کو او لاندې عالم را یو شابه کنه صحیح شو جی دا ټیکس باکس موږ سو کو کاپی واغستله راغې اوس په موږ سو کو د نه خواله که سلو بل راغله یار کنټرول زد وګو ها کنټرول زد مونږ د کاپی نه خو به غواړي لړل کې دې ځګ نه پکاره وکړو صحیح ده اوس ګوره دا شپ پني سي ها چې بالکل څه شي او دې کې کلیر فارمیټینګ وای خپل اوریجنل حل دراغه او اوس پسو کو دې سي بل راغټ کو مدینه بلیکل ټوټل ډیلیټ کو لاړ به شو مونږ به دې ځګ نه سو کو دا ټول لیکل نه دی دا برا کاپی کو یا به دې برنه را کاپی کیږي الله نه کاپی کیږي یا دا ار بګیا ساده صحیح شو جی په دې ځای کې بس پیسټ دی دې دوس ګورا پیسټ راغلو کنه ار بګی ولا کوي وس دا ټول په جمع سنټر گئی
سنټر نه بس په ټولو په دې ټولو کې به مونږ سو کو Alignment. الاینمنت نو په دې ټولو کې به مونږ سپیسینګ ختم کو ها زیرو به کو سپیسینګ څه شو بالکل ختم شو د هغې نه بس په دا ټیکس باکس لګ برګو غټ شو او د دې لاندې نه به لګوډو کې کو د ورکوټ کېدو نه بس په بیا د لاندې را کوس کو او دا ټوټل نمونه چې دي دا بس کو مونږه لاړ بشو اپر ته به بدل کو او د اپر نه بس په دا سیکریټری نه دا به هم مطلب اپر ته بدل شي او د اپر نه بس په بولډ کو د بولډ نه بس په دې راغټ شي خو ډېر نه خو کوټه گزاردار بار او دا یو نه دا په خپل مینس کې مونږ سو کو سو زیرو اینڈ دلته کې برا شو دا به وو د به نور هم نږدې شي او سبه وګو وړو کې به کو او کمبریا سو کومبري کیمبریا دغه څه دی نو دا به وګو او دینه پس دیله به هم کمبریا دغه کیمبریا دغه سره دا بولو نو دی بس شي هغه شان شو کنه شو بس الته کې لاړ شه چې الته کې څنګه الته کې بکی یاره یو غلطی شي دا هغه غلطی څه ده چې موږ دا ټوټل کیپټلایز مطلب اپر کړی دی دا موږ کیپټلایز ایچ ورته بدل کو وس خبر برابر نشو او دا وسو ګو کې کم غلط دی دا غلط نه دی دا از د ناون از د پلانکې از د پښتو ټکي او ډیس کارډ څه د انګلیش ته نو انګلیش چې د پښتو پیژني نازي په غلطو دې ته به ګوره کنه صحیح شو دي چې ته پدی پورې خطه یو چې د مور نوم ورته ور وخیږي خیال بکې ښا پښتو ټکي پښتو د انګلیش ټکي انګلیشي دلته کوئی نو سپیلینګ سجیشن نو مطلب دې نه پیژنم ورور مې چې ته نه پیژنم کې زره نه پیژنم صحیح شو کنه سیکریټری شریف چې دا بل کو کم کو ها لګ به دې کم کو او بیا به مطلب هغه ته وګورو چې آیا په هغه کې څنګه ده پای کم دی کنه وشو جی دې نه پس په موږ دا ټول پجامه سلیکټ کو او دې ځکه کې بوله هم مطلب دا لکته کو سپیسینګ دا زموږ سره او کل دا ټول وس مونږ دا نه دا یو دا لګوټي راغټ کوم ډیر واړه کړی دي صحیح ده او دا بس مطلب دا سی لګوټي راغټ کو بس صحیح شو جی دا زموږ سره نه مکمل یو غونډه دغه دی سرټیفیکیټ دی دا چې موږ راخو کنه دا په لس کال کې مسو دي سینې راغواله موږ په 27 منټ کې راخو صحیح ده ولی چې لپاره غټ ایکسپیرینس پکار دی دا خو ځلې گیم کومه او چې تاسو دې ته وخیږئ کنه نو مطلب تاسو به مشکلات راځي هغه مشکلات بس تاسو یو قسم لسی تاسو په علم کې اضافي یو قسم نه پیدا وي دا جوړ شو دا غینه بس په یو سیوي نو سیو مطلب دا دی چې دا شی سیو کا کبه سبا ورځې به کې ایډیټ کې نو دې ته سافت کاپی وای کارو بدل به کې نو کولای شي ښا نو دا بسیر ټی او سره رینیو په دې نو باندې دی ښا نو بس دا یو سیو شو دینه بس په دینه بیا لاړ شي سیو ایز تا په ایز کې وسو کې موږ بدل ته کې پی ډی اف وو پی ډی اف دی لپاره که بیا مطلب یو شری ته موږ سند کوو چیک اپ د لپاره نو هغه مطلب ځانه چیک کولم شي ډاکومېنټ کې مې کې خو دو سی پی ډی اف ته لاړو دی به کا پړې جوړو مطلب کولو بشم ته به هم خي که پړې جوړ نه یو مطلب دا موږ خاصم خوشاله مو په درې صحیح دی کولاوي کو ها نو دا زم سره شو سړي به اق شانتي ډاټس ډاټر سره کېرالو کنه وستاسو دا ټوټل د یوې هفتې کار دی ها چې سبب بیا را منډي وای او چې مطلب راځي نه کار کوم نه کړو دا ټول د یوې هفتې اجیرو خو پکار دی اجیرو خو لازمي کې کوي نو څه پکې څه کو چټه نه وي کوي یوې هفتې کار دی خو په یو هفته کې چې تاسو دا مطلب دسی وکي لکه چې لګیم زمانه غلطي کیږي نه کیږي د قشان دي زبر بیا هوم ورک در کوم نو هغه باغي و بیا تاسو بل لکه جوړ کړئ سرټیفیکیټ نو په هغه کې بس تاسو مطلب دار چې یو قسم لا اضافي پته بولېږي چې دا خو مطلب دم نه کړو او دا و چې موږ رخ کو نو دا خو دم نه دم په خپل عقل وګو نو مطلب موږ پوه شو دا د فارمیټ لاست کار دی بس یعنی د ام اس ورډ لاست کار دی کوم چې پریکټیکلی ادینه بس په موږ هغه کار کوو لکه دا چې موږ جوړ کو دا برابر باسو څنګه بس د پرینټ کار دی صحیح ده هغه ته ویل کېږي پیج لے آؤٹ بای